وخت په کم مقام دی ودرولم او په خونړي ماښام دی ودرولم او په ړومبني سلام دی وغورځولم په آخري سلام دی ودرولم په ړومبني سلام دی وغورځولم په آخري سلام دی ودرولم او اوس که د مصر ښار خبر شي نو څو د زلیخې په دام دی ودرولم اوس که د مصر ښار خبر شي نو څو د زلیخې په دام دی ودرولم او د سپین بیرغ سره په لویه لاره د سپین بیرغ سره په لویه لاره او په عجیبه الزام دی ودرولم د سپین بیرغ سره په لویه لاره په عجیبه الزام دی ودرولم او اوس که څه اخلم نو نه دی اخلم اوس که څه اخلم نو نه دی اخلم په منطقي انجام دی ودرولم او ښه ده چې هر ایزم مې ولوستلو ښه ده چې هر ایزم مې ولوستلو ښه ده په یو نظام دی ودرولم مننه زه به د خپل شعرونه بابات او عزیز لالا ته ډالۍ کړم چې هغه کول چې و په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستانه 2 ورځې انتظار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستانه 2 ورځې انتظار ونه شو د خپل ژوندي احساس میرمن واخلمه په خپل قاتل رانه ګزار ونه شو او چې د شارګ نه وي نږدې خدایا چې د شارګ نه نږدې خدایا چغې دې څنګه اورېدې خدایا چې د شارګ نه نږدې خدایا چغې دې څنګه اورېدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوي ما باندې اوږدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوي ما باندې اوږدې خدایا او زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایا زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایا زه چې به تلم د خراباتو پسې ته ماته لار کې ودرېدې خدایا زه چې به تلم د خراباتو پسې ته ماته لار کې ودرېدې خدایا او درغاړي وزمه زه چېرته یې ته درغاړي وزمه زه چېرته یې ته ای د حرم او بتکدې خدایا او ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ مورې د جنت د مینارو به وي ستا د دې جامو په شان مخلی رنګ او ابرار غر صاحب دیم راغلی دي صحابه توتا په خیر راغلی وایو اکبر هوتیم دی ډېره مننه کوو چې راغلی دي او دغه څه شعرونه ورته نور مو وامه چې سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي او پښتون یار مې امامت کړي د 2 ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي ډېره مننه